د سعودي نوی قانون له نکاح پرته هلک او نجلۍ په یوه خونه کې اوسېدلی شي. السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. هیله کوم چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. د سعودي حکومت په هوټلونو کې د بې نکاح نر او ښځې په یوه خونه او بستر کې اوسېدلو اجازه ورکړې. نړیوال رسنیو د سعودي دغه اقدام د محمد بن سلمان د اصلاحاتو د لړۍ یوه کړۍ نومولې چې غواړي په سعودي کې تر 2022 پورې د خارجي سیاحانو د جلب لپاره ډېرې دیني مقررات لاګو کړي. سعودي د اقتصادي بحران تر کنټرول لپاره د سیاحت په پراختیا غور کوي ترڅو د متحده عرب اماراتو په څیر باندني سیاحان را جلب کړي. له همدې امله د سیاحت او تجارت ویزه هم اسانه کړي. د شهزاده محمد بن سلمان له راتګ سره په سعودي کې له یوې خوا مالي بحران زیات شوی، خو له بلې لور ته شهزاده محمد بن سلمان د سعودي خارجي دوستانو په مشوره او د اقتصادي ودې په تمه ډېر دیني مقررات تغییر کړي چې په دې لړۍ کې د بې حجابه او نیمو بربنډو ښځو په ګرځېدو او د ښځو په موټروانۍ بندیز لرې کول هم و.